نو په څلوېښتو ورځو کې به رب العالمین دا ژبه ټیک کي، یعنې ژبه به د څلوېښتو ورځو نه اخواته بیا ننښلي. زموږ عزتمندو، نن درته د هغه کس په باره کې چې د چا ژبې نښلي، که هغه دا وظیفه شروع وکړي صرف 21 پیرې کول دي تر د 40 ورځو پورې، او په 40 ورځو کې به انشاءالله رب العالمین به ژبه ټیک کړي، یعنې د دې نه پس به رب العالمین ژبه ښه کړي او بیا به د ده ژبه ننښلي. هغه وروڼه او خویندې چې هغوی وایي چې زموږ دا ژبه په تقریر کې نښلي، په خبرو کې نښلي، یا موږ خبرې نشو کولی، یا چې خبرې کوو نو هغې کې موږ ته انتخایي تکلیف وي، که هغه وروڼه او خویندې دا وظیفه شروع وکړي، دا کوم آیات مبارک ته تخیم وړوکی آیات مبارک دی، نو رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره د هغوی د ژبې لکنت ختم کړي، یعنې ژبه به بیا نه انښلي، او رب العالمین به د دې خلکو په دې ژبه کې یو قسم لا فصاحت، فقاحت واچي، بلاغت به واچي. د دوی د خولې نه به ډېر د حکمت خبرې راوځي، داسې خبرې به راوځي چې خلک به ورته حیران پاتې شي. په علم کې د اضافې دپاره، د ذهن د تیزولو دپاره، او بله خبره که د چا ژبه انښلي نو د هغې دپاره، نو که دا وظیفه راونیسه نو رب العالمین به د ستاسو ژبه بلکل ټیک کړي، یعنې دې نه پس به بیا د ستاسو ژبه قطعا انښلي. نو محترمو، راځئ دا وظیفه درته ښیم او د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیمه. په 40 ورځو کې به د انشاءالله رب العالمین تا ته شفا درکړي. وظیفه دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د سحر مونځ چې کله وکړې، د سحر د مونځ نه پس به یو چانکر را واخلې، وړوکې غوندې ګیټې یا کاڼې، هغه به په دې خولې کې ونیسې او دغه آیات مبارک به 21 پیرې ووایې، د هغې نه پس به کاڼې بیا وغورځې، او روزانه په یو بسکټ باندې یا د روټۍ چې کومه ټوکړه وي یا نوړۍ وي، نو په هغې باندې به روزانه الحمدلله لیکي، او دا به خورې چې دا د ستا خېټې ته لاړ شي، یعنې دا دې تیر شي. انشاءالله که دا عمل تاسو روزانه پابندۍ سره کوئ، نو په 40 ورځو کې دننه به رب العالمین د ستاسو ژبه ټیک کړي، یعنې ستاسو ژبه به د هغې نه پس بیا نه انښلي. بعضې کسان مقررین وي او هغوی چې کله بیان کوي نو په دې بیان کې د هغوی ژبه انښلي، یا چې عامې خبرې کوي نو په دې عامو خبرو کې د هغوی ژبه انښلي، نو که دا یو عمل وکړي نو دې نه پس به بیا د هغوی ژبه نه انښلي. رب العالمین به د هغوی په ژبه کې یو فصاحت، فقاحت او بلاغت پیدا کړي. نو محترمو، یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، نو بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.